نشي توکو په وړاندې مبارزې عالي ادارې یا UNODC په مالي ملاتړ او د DCA دفتر په تخنیکي همکارۍ سره 100 تنو ته د شاتو مچۍ اړوند وسایل او ټرینینګ ورکول شوی دی. د دې ترڅنګ به د 100 کسانو یا 100 فامیلیو ته د کار زمینه برابره سي او په ضمن کې به طبیعي عسل لاسته راوړي. دغه پروګرام چې نن تاسو وینئ د شاتو مچیو د پلوه څخه تقریبا 100 کورنۍ د مستفیدینې کورنۍ ګټه اخلي چې ټوله مالي لګښت د UNODC په مالي ملاتړ او د DCA په تخنیکي همکارۍ باندې تطبیق کېږي د کرنې ریاست په څارنې لاندې. نو عموما هدف دا دی چې موږ د کوکنارو بدیلو کښتونو لپاره د خپلو کروندګرو مالدارانو سره کومک وکړو او دوی ته بدیل معیشت برابر کړو. د هغه ترڅنګ په کندهار کې د شاتو د مچیو تولید اوس الحمدلله ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو روان دی. ورځ تر بلې موږ هڅه کوو چې په دغه برخه کې خپل هغه کم مالداران یا کورنۍ وروزو تر څو دوی د شاتو د مچیو تولید زیات کړي او په کندهار کې د شاتو مچیو تولید پراخه شي. موږ ډېر خوشحاله یو دغه شاتو مچیو څخه د دې دفتر او د دې د همکارانو څخه ډېر خوشحاله یو ځکه چې په همدغه بخش کې موږ ته ټرینینګونه راکړي دي، موږ ته عامه پوهاوی راکړی دی په دغه بخش کې موږ یې پوهولي یو نو موږ ډېر د دې څخه ډېر خوشحاله یو. د دې په بدل کې زموږ سره نور کومکونه وسي هم ډېر ښه دي او دا هم ښه پروګرام دی. د خلکو څه چې موږ اورېدلي دي خو دا اصل تر اوسه پورې موږ نه دي اخیستي چې کیلو په 2500 تر 300 پورې داسې خرڅېږي. نو داسې معلومات یې موږ ته نشته چې څومره قدر. دلته د انارو د ګل اصل تولیدېږي او د شکوفې د ګل اصل تولیدېږي، د دغو ګلانو اصل تولیدېږي.